په افغانستان کې هر کال د اخترونو پر رسیدو سره د ترافیکي پیښو له امله سلګونه او زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا ټپي کېږي. تاسو پوهیږئ چې تیر کال په افغانستان کې 4288 ترافیکي پیښې رامنځته شوې وې چې له دې جملې څخه 99 ترافیکي پیښې یوازې د لوی اختر په 3 ورځو کې رامنځته شوې وې چې 48 کسان پکې وژل شوي او 118 کسان پکې ټپیان وو. همدې ته ورته تیر 2025 کال د لوی اختر د عرفې د ورځې نه نیولې د اختر تر 3مې ورځې پورې 119 ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې 48 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او 158 کسان ټپیان شوي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمومي لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرونو تیزه چلونه، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعتول دي. خو خصوصا په اخترونو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لاملونه تر ډیره د تنکیو او نویو ځوانانو د بې احتیاطۍ لاملونه دي. دوی په اخترونو کې په خپلو نقلیه وسایطو، په موټرونو، په موټرسایکلونو، په رکشو او حتی په بایسکلونو باندې اکشنونه، پټونه او لوبې کوي او داسې چلونه کوي چې خپل ژوند په خپل لاس سره په یو لوی خطر کې اچوي. همدا علت دی چې احصایه تاسو ته وړاندې ویله چې هر کال په اختر کې موږ په سلګونو ترافیکي پیښې لرو او په سلګونو کسان پکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زه نه پوهېږم چې ولې زموږ او تاسې پښتانه د الله جل جلاله له لورې هغه راغلې خوشحالي په دوی باندې په خپله په زور سره په غم باندې بدلوي. زموږ هیله دا ده چې ستا درد یوازې ستا درد نه دی، ستا درد ستا د کورنۍ درد دی، ستا د ټولنې درد دی، ستا د ملګرو درد دی او ستا د کلیوالو درد دی. که ته وژل کېږي او ته ټپي کېږي، ستا سره د کورنۍ د اخترونو خوشحالي له منځه ځي، د کلي ځي، د کلیوالو ځي، د ملګرو او نور. نو جدي هیله مو دا ده چې په اخترونو کې د خپلو موټرونو د چلونې سره احتیاط وکړئ تر څو خدای مکه ستاسو د بې احتیاطۍ له وجې ستاسو کورنۍ، ستاسو ملګري، ستاسو کلیوال او هیوادوال او خوستوال د غم په ټغر راټول نه شي.